ځواني د رانو غواړه په خور دې لوندې کړه تو چې سږدې بیټې وو کوژې ته وې بیا روشې د دې په دنیو تېر کړه ته خو هغه سوې لوړ یې زما لمسې کوڅې وې په دنیو تېر شي ته به لوړ وې مانشه زړګیه لیوني را پورې وخندل ته خو یا وړیکه یې مومو کې تا نه یې رسوله مانشه زړګیه مانشه زړګیه لیوني را پورې وخندل مانشه زړګیه بل پردي را پورې وخندل مانشه زړګیه مو خو بل جانان می دله داته یې وړیکه یې پلور مې ویایي چې د دې په شون ملګرا شیراوې خلک نه بهر دروتا کیسه درته اچاب مرسا په موزیګر شر پسې منشه زړګیا لیوني رو پورې وخندل منشه زړګیا خپل پردي را پېره وخندل ډېر راباندې ګران د خپل کډتا کلا د موسیما کښلي مې جنا په شي خو د کډتا ځوانان څومره ښایسته لیده شي د هغه ګراوڼ خو د ټول کوم غږ ته زه ویې چاته په لکونو نه کم ور د مې خپل خو ګراوڼ خو ده ژڼېده مې چینه پکو دیاو دینا مخسن دا وړ خو چې روغلاو دا مې سترګو تور دادا د مو خود ویم ورور مې دا ټولی خو یو ځوان ده جمال مشوریا جمال خو دا وړ ته زه سلام کوه زه سلوټ کوه دی دا خو تل ابد وي زنده‌باد وي د مشاعرې دا ورته ورسېږي دی دا یې نشر کو زه دی پوره لګیا یمه امن غواړي امن چې روشي وزیرستان چې خو زه به ډېر خوشحال وم زه ډایرکټ مړی که په میرلې خو په چوک شه خو وویالو نه و خو چې امن و امن رو خوشي خو د جمال د لوسه ټولې خو خبرې کو ډېرک سړي عمر کم وي د بدنامي سړي عمر ډېر وي د یو دینه دا د مو یو فهم ده ډېر سړی ډېر عمر زندګي نشي تېروی خو هغه ډېر زر مټ شي لڼ ولاګېږي ځوانان جوړي خو مرغۍ خو جوړي مرغۍ په پنجرو شي خو اوس د جمل دا وړکو ټوله یو ځوان حیرتي چې مټ شي خامخا جوړي دا میرلې په خړ شي جمال و محسن ته د سلوټ کډۍ ډېر خیلی کلینا یو وړیکه شاعر حقیقاتي زه ویایم خو معتاده خلک رودریمي بس ځوانونه دا خو مې تاسو ته پیش کړو او په آخري شه زه یې ټلیفون نمبر ورکوم 0332 55 36 آخري شه 497 و تخلص مې ملنګ جان ده و ملنګ جان د مشهور یم وسلام